راپورونه وايي افغانستان کې د ټي ټي پی دوه غړي وژل شوي. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پی د پخواني ویاند احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو پوسټونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجي مړی په داسې حال کې چې موټرسایکل او کلاشینکوف هم ورسره وو د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې موندل شوی. دغه راز د ذاکرین په نوم د ټي ټي پی یو بل قماندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی دی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمېر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي. بل ورته خلک او سوداګر وایي ژر تر ژره دې د سپین بولدک چمن دروازه پرانیستل شي. یو شمېر خلک او سوداګر د طالبانو د پاکستان له حکومتونو غواړي چې ژر تر ژره د سپین بولدک دروازه پرانیزي. روح الله 4 ورځې کېږي چې د خپل ناروغې مور سره د سپین بولدک دروازې شاته بند پاتې دی. هغه وایي غواړي خپل ناروغه مور پاکستان ته انتقال کړي. د تخار ولایت دغه اوسیدونکو وایي له خپل ناروغې مور سره د سپین بولدک دروازې ته څیرمه په یو هوټل کې شپې او ورځې تېروي ترڅو دغه دروازه پرانیستل شي او خپل مور پاکستان ته بوځي. نوموړی وایي ستونزې دې څه وکړم، مجبوري ده دلته پاتې یو او دروازه هم بنده ده. 4 ورځې کېږي چې دلته یو. هغوی وایي جنګ شوی نو موږ هم دلته ورته ناست یو. موږ له دولت او د پاکستان نه غواړو چې دغه لار تر زر پرانیزي. هغوی باید کینې او سوله وکړي د دې لپاره چې موږ په زیاتو ستونزو کې یو. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.